خزان دې مشاد ښکلا او پسرلی وطنا ای جنتی وطنا اوس دې په غېږ کې د مشوي ازادي وطنا ای جنتی وطنا ای د شهیدو ستورو کور ستی ستی وطنا. نوم مې ولی خان درویش دی چې د مرزا خان په کلاچي کې کیو سی انجینر د کوالټي کنټرول انجینر په صفت دنده سرته رسوم. دا د مرزا خان کلاچي د کوڅو اوبه د باران اوبو دپاره کانال جوړوو. اوږدوالی ټوټل 850 متره دی. نو تقریبا د دې پروژې 80% چارې بشپړې شوي دي او انشاءالله راتلونکي یوې میاشتې کې به ټول کارونه بشپړ شي. بیډ د لاندې کانال کف نه سره پورې 1 متر شل دی او د دیوال سر کې عرض 3 متره دی او په لاندې تل کې 2 متره عرض لري. دا خو سنګکاري دی، کانکریټ دی، سیمنټ او ریګ او تیږه همدا شونه پکې کارېږي. دا خو اول چې وه دا پروژه ډېره په بد حالات کې وه، د دې منطقې اوبه نه وتې، خلکو ته مشکلات جوړول، په باغو به ورتللې. دا پروژه چې بشپړ شي د خیره د خلکو مشکلات به تر ډېره حده بل شي. درته کړې دا دعا د حسین شرعي نظام کې دې راټوله د دنیا. نوم مې فضل کریم دی، د نظام خان کلاچي اوسېدونکی چې د کار زمینه راته برابره کړې چې موږ پر کار شو. وروره مې ما نوم خاور شرف الدین دی. ډېر پرې خوشحاله کېږم، خو ما مخکې تا ته وویل چې شکر الحمدلله کله به په پاکستان کار کوو، کله به په ایران کار کوو. خبرې هغه خو ایسته پرېږده، اوس شکر که ډبره اږدوم د خپل وطن دپاره ده، که کار کوم د خپل وطن دپاره د خپلو بچیانو او د آینده نسل دپاره. ای جنتي وطنا ای د شهیدو ستورو کور ستی ستی وطنا. عبدالغني احمد مخکې دلته مردارخوارګي وه، لوشي وې، اوبه وې، باراني اوبه وې دلته راکللې، له باران اوبه نه تېرېدلې دلته. نو کوچنیان مو مریضان کېدل، کوچنیانو ته تاوان کاوه، نو ټول ډېر مشکلات یې درلودل. اوس ډېر شکر دی، د خدای حمد دی، نو دا واله جوړېږي، خواپاکي جوړېږي، ښه وایي انسانان دپاره ډېرې ګټې لري. زما نوم اجولي محمد. دغه مشکلات و چې دغه چرۍ نوي کورونه جوړ شول، دا چرۍ باندې رایله شوله، دغه واله پخوا د رات دروازې د پرکې پرې تلله. نو دغه چرۍ چې جوړې شولې، نوي کورونه چې جوړ شول، آبادۍ ډېرې شولې، دغه چرۍ به راووتلې، دا کموټونه، پلسټیکان دا ټوله ګډ وډ شوله. نو اوس چې دغه حکومت موږ سره دغه همکاري وکړله، موږ ته یې ډېره زیاته فایده ورسول. ای جنتي وطنا پر یو کهول